على من اتبع الهدى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مشرانو پښتنو ورونو د ټول پښتون افغان د پاکستان د محکومو قانونو د ملک د مختلفو علاقو جمهوری کارکنانو سیاسي مشرانو نن یو بل ملي اتل ډېر لوی پښتون افغان چې د پښتونخوا د محکوم وطن په ملي خپلواکي کې د آزاد افغانستان په استقلال په دفاع کې دلته د محکومو قانونو په خودمختیاري او برابري کې په ملک کې د جمهوریت په تحریکونو کې ډېر یو پر افتخاره تاریخي کردار ادا کړی دی. دا ستر ملي شخصیت دا د پښتون افغان یو لوی قومي رهبر محترم عبداللطیف لالا نن له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. موږ د جنازې مراسمو ته راغلي یو ورونو. لطیف لالا پر دې ټول پښتون افغان باندې د ملک په دې ټولو جمهوري قوتونو باندې دا حق لري چې په نن ورځ او له دې وروسته د محترم لطیف لالا د ده په تاریخي قربانیو د ده پر تاریخي رول باندې موږ خپل دا ټول ګوندونه موږ دته د عقیدت او احترام ګلونه وړاندې کورونو. لطیف لالا شپېته کاله په دې پښتونخوا وطن کې د پښتون قامي تحریک په ډېرو لویو مبارزو کې برخه اخیستې ده. لطیف لالا د فخر افغان باچا خان د خاني شهید عبدالصمد خان اڅکزي د دې لوی قومي تحریک په هغه اولینو کسانو کې دی لکه افضل بنګش، عبدالرحیم مندوخیل، شیر علي باچا، اجمل خټک او دارنګه لطیف لالا په هغو لویو قومي مشرانو کې دی چا چې د امریتونو په خلاف، چا چې د مارشالاګانو په خلاف، چا چې په وطن کې د جابر قوتونو په خلاف او بیا په دې تیرو 40 کلونو کې ورونو چې پر لوی افغانستان باندې د نړۍ ټول استعمارګرانو او بیا په خاص ډول د پنجاب استعمارګرانو د تاریخ بدترین جنګ مسلط کړی دی. پر دې ټول وطن بدترینه دهشتګردي ده. په دې کې د یو ډېر باتور اواز، د ډېر جرأت اواز او هغه په ټلویزیونانو کې، هغه په هر فورم باندې، په ریډیوګانو کې دا د عبداللطیف لالا و. ورونو لطیف لالا د پښتون قامي تحریک یو ډېر محترم رهبر په دې دی چې د خپل ژوند تر آخري سوګلۍ د دې کام د منتشر تحریک د قومي تحریک د بیرته متحد کولو د رهبر کمیټۍ پښتونخوا نیشنل ډیموکریټیک الاینس د پښتون قانونو د محکومو قانونو د تحریک په نوم بیا د جمهوري تحریکونو ورونو لطیف لالا پر هر چا په ډېره ننګ او مېړانه مبارزه کړې ده. لطیف لالا د هېرولو نه دی. خوشحال خټک وایي دریا خان ایمل خان دواړه په مرګ لاړه. دریا خان ایمل خان دواړه په مرګ لاړه. د خوشحال په بل چا نه کېږي ثمر. د دریا خان بعد په پردیو کې لطیف لالا پیدا سوی دی او بل لطیف لالا به دا باتور کام به نور لطیف لالاګان زیږوي او د دې باتور ملت د دې قومي تحریک په دې نهضت کې به د لطیف لالا رنګه ملي رهبران نور را پیدا کېږي. موږ
به د لالا لاره پر مخ باندې بیایو د ده قومي ارمانونه به سر ته رسوو موږ لالا ملي اتل ګڼو لالا ملي شهید بولو ګوره دا بدۍ استعمار جوړې کړي دي دا مغول جوړې کړي دي فرنګي جوړې کړي دي او اوس یې پنجابي استعمار دا زموږ د ترکنیو د قبیلو بدۍ کله د مذهب په نامه کله د قبیلې په نامه که زموږ خپلواک ملت وای دا به جرګې وایه دا د جرګو وطن دی دا ټولې بدۍ به ختم وایه د لطیف لالا ارمان و چې دا قوم متحد سي خپلواک سي او آزاد او تاریخي افغانستان بیرته د ملي سټیټ بحال سي او افغان د نړۍ پر نقشه باندې یو سرلوړی او پر افتخار افغانستان سي دې ارمان ته به ځان رسوو.